دنیا کې کله نا کله داسې کار وشي چې ته یو شي سیزن شروع شي، نو کوم چې خياران کسان یو هغه تاغې نه سم ډېر زیاته فائدہ والی په لږ ټایم کې ډېر زیاته ګټه وکړي. الله رب العالمین هم بخپل انسانانو باندې د خپل رحم او تفضل توجه داسې ورځې راولي، داسې شپې راولي، داسې ټایمونه راولي چې دا انسان په هغې کې ډېر زیاته ګټه کولی شي، عمل به ډېر زیات کمی او ثواب ورته الله رب العالمین ډېر زیات ورکړي. نو دا ته هغه کسانو دپاره ډېر زیاته خوشحالۍ خبره ده چې هغوی زړه لري او هغوی مؤمنانی او الله سره یې مینې او دی سوچي چې زه به جنت ته ځم، زه به ځان د جهنم نه خلاصوم. نو هغوی دپاره دا قیمتي زیری دی. زما ورونو ته ذوالحجې هغه لومبنۍ 10 ورځې شروع شوې چې په هغې کې الله رب العالمین ډېر زیات خیر ایږدلی دی او برکت یې ایږدلی دی د مؤمنانو دپاره. نو هر مؤمن به دې ته پوره متوجه کېږي او ځان به ورته په توجه کې راولي. د ذوالحجې د دې 10 ورځو ابتدایي 10 ورځو د اختره پورې چې کوم ورځې اوس دي دې الله رب العالمین ډېر زیات عزت ورکړی دی. ته دا مختصرا د دې باره کې واوره. قرآن کریم کې الله رب العالمین په هغه شیزونو باندې قسم کوي چې د هغې ډېر زیات عزت یې، ځکه الله تعالی ډېر زیات لوی دی که نه، ډېر زیات عظمت لري. نو چې الله په یو شي باندې قسم وکړي نو پته لګي چې د دې شي ډېر زیات لوی ویلي و، دا حیثیت یې د الله تعالی په نسبت باندې. الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي ولیال 10، الله تعالی قسم کوي په 10 شپو باندې. مفسرین او علماء کرام فرمایي چې د دې نه مراد د 10 ورځې دي د ذوالحجې چې لوی الله په کوم شي باندې قسم وخوري نو دا دلیل دی چې دا ډېر زیات فضیلت والا شی دی. په دې ورځو کې عملونه الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دي، حتی چې په عام ورځو کې ډېر لوی عمل ته وکړي خو د دې ورځو ورکوټي اعمال د هغې ثواب ته الله تعالی په نسبت باندې ډېر دی. لکه بخاری شریف کې او بخاری شریف ته پیژنې دا د قرآن کریم نه پس صحیح کتاب دی د مسلمانانو په نسبت باندې. اصح الكتب بعد كتاب الله تحت ادیم السما، اسمان ته سرمن ته لاندې د قرآن کریم نه پس صحیح کتاب هغه صحیح بخاری شریف ته. په هغې کې حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. داسې یو ورځ نشته دی چې الله رب العالمین ته پکې نیک عمل ډېر زیات محبوب دی د دې ورځو نه، معنی د دې ورځو عمل ورته ډېر زیات محبوب دی. یعنی ایام 10 یعنی دا 10 ورځې چې کومې دي په دې کې چې انسان څه عمل وکړي. قالو صحابه کرامو فرمایل یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولا الجهاد فی سبیل الله، ایت الله رسول ولې ته عام ورځو د جهاد نم د دې ورځو ته نیک اعمال او ثواب زیات دی؟ قال نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ولا الجهاد فی سبیل الله، او عام ورځو د جهاد نم د دې ورځو د نیک اعمال او ثواب زیات دی. الله اکبر. بیا فرمایل الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر یو کس دی چې هغه خپل مال هم واغسته او جهاد له لاړو او بیا واپس رانغی شهید شو. شهید ته خیر د څوک هم نه رسي، خو نور عام د جهاد نه د دې ورځو ته نیک اعمال او ثواب زیات دی. دا ته هغه انسان دپاره ډېر زیات خوشحالۍ خبره ده چې هغه کې ایمانی. په دې کې څه اعمال پکار دي؟ یو بل حدیث کې د دې فضیلت هم راغلی دی او عمل هم پکې ذکر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه من العمل فيهن من هذه الايام 10. دې 10 ورځو عمل الله تعالی ته ډیر زیات محبوب دي د نور ورځو نه، او دا ورځو کې الله تعالی د عمل سره د دې ورځو اعمال الله تعالی ته ډیر زیات محبوب دي. سچلو کو پکې دا خو ډیر زیات ضروري خبره شوه. نو فاکثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وي تاسو بده کې لا اله الا الله ډیر زیات وای، بده کې الله اکبر ډیر زیات وای، بده کې تحمید الحمدلله ډیر زیات وای. حدیث کې مختص اعمال ذکر کړل، ذکر ځان سره کوه کنه ډیر آسان عمل دی خو ثواب ډیر زیات دی. بده روزو کې خو بیا انتهایی ډیر زیات دی چې انسان ځان سره ناسي دغه و چې لا اله الا الله لا اله الا الله دا اسکار کوي، سبحان الله وی، الحمدلله وی، الله اکبر وی، نور اسکار کوي. نو دا اعمال بده کې خامخا پکار دي. نور اعمال هم بده کې شته دي، لکه انسان به تلاوت وکړي د قران کریمو کې په رمضان کې. والحمدلله تاسو ولیدلی مساجد خو کول رڼای خمزیداري خلک په عبادت کوي، خو په دې ورځو کې زموږ عمل ته توجه ني. وکړه دا دي چې دې کې مونږه قشانته ځان اکټیو کو هغه شانته مونږ اعمالو کې تیزی راولو، او روزي پکې ونیسه، نوافل پکې وکړه،
نفلی منځونو کې زمانونه د اشراق کوي اسان عبادت 2 رکعات دي که انسان ډیرو کې لا خده خو کم از کم یو 2 رکعات خو چې انسان کې اشراق منځو کې اشراق مستوس ته پته لګي د ساره مستو شي غینه پس نور کله بیا روخي جګه ټیم کې نفل کوي او د زوها منځو کې چې د صلات الاوابین ویل کېږي په حدیث کې د صلات الاوابین ویل شوی دی ته زوها منځ چاش مستوي د غلسنی بجو کې حدیث کې راځي هین ترمز الفصال کله چې ته اوخ د بچوخ په سوځ دي نور د ګرمایش ته وجه بزمکه باندې قدم کېدی نو خپې سوځي غونته دغه ټیم کې چې د نور لار ګرم شي دغه لسنی یو لس دغه ټیم کې جوړیږي تقریبا نو د زوها د منځ په کار دی نو دې کې سم ډیر زیات ثواب باندې او بدیر وځو کې په نیک اعمالو کې ډیر زیات خیر دی نو چانس خراب نه کی استا خدای اراده ده کنه چې جنت ته زما او دا اراده ده چې الله رب العالمین دې رحم وکي او دا دنیا دې مخشي آخرت دې مخشي نو بس دا الله تعالی سیزن را وسنه ختم لا اوتړي الله رب العالمین دې موږ تاسو له بدی باندې تعامل کولو توفیق راکړي او دا میسج مخ کې ټول مرګرو ته فارورډ کین ان شاء الله کې دي شي زموږ استاد ته وجنه سوق نیک عملو کې الله رب العالمین وبکې موږ تاسو ته ثوابونه راکړي وبالله تعالى التوفيق.